اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. ثم يدخل المسجد الشريف، بيدي مسجد نبوي شريف تا داخل شي، فيصلي تحيته عند منبره ركعتين. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د منبر سره د تحیت المسجد 2 رکعات وکي. فیصلی بس دی وکي تحیته تحیات المسجد عند منبره د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم منبر سره رکعتین 2 رکعات. ويقف وددریږي بحيث بداس شان سره یکونو چوي عمود المنبر منبر شریف ستن بحذاء برابر وي من کبه الایمن دخی اوږي. نو په داسې شان سره د ودرېږي چې منبر شریف ستن برابر وي د دې ښي اوږې سره. نو فهو ځکه همدغه موقف النبي صلی الله علیه وسلم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د ودرېدو ځای دی. وما بین قبره، او هغه ځای کم چې ترمنځ دی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د روضې همدغه رنګې و منبره او د منبر شریف روضة من ریاض الجنه د جنت د باغیچونه یو باغیچه ده. یعنی ځکه چې همدغه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د ودرېدو ځای دی او هغه ځای کم چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د قبر د روضې مبارک د منبر شریف ترمنځ دی، هغه د جنت د باغیچونه یو باغیچه ده. کما اخبر به صلی الله علیه وسلم، لکه څنګه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دې خبر ورکړی دی. وقال منبری علی حوضی، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې زما منبر زما په حوض باندې دی، منبری علی حوضی. او بیا فتسجد شکرا لله تعالی باداء رکعتین غیر تحیة المسجد. نو فتسجد نو تب سجده وکي شکرا لله تعالی د الله رب العزت شکر ادا کولو د پاره. نو رکعتین 2 رکعات ادا کولو سره، خو غیر تحیة المسجد بغیر تحیة المسجد نه. شکرا لما وفقك الله تعالی ومن عليك بالوصول الیه. شکرا د دې شکریا ادا کولو د پاره وفقك الله تعالی چې توفیق درکړی دی الله تعالی تا ته، ومن علیک او احسان وکړو پتا بالوصول الیه دغه مبارک زیته د رسیدلو سره. ثم تدعو بما شئت، بیا به دعا وکړي هغه څه چې تی غواړي. ثم تدعو، بیا به دعا وکړي بما شئت هغه څه چې تی غواړي، چې څه ته غواړي بس همکه دعا وغواړه بیا. ثم تنهض، او بیا دې ودرېږي متوجها په داسې حال کې چې مخ کوونکی وي الی القبر الشریف، قبر شریف ته یعنی روضې شریف ته. نو فتقف بمقدار 4 أذرع بعیدا عن المقصورة الشریفة بغایة الادب. فتقف، بیا دې ودرېږي بمقدار 4 أذرع 4 گز په اندازه لري، دا به لري ودرېږي، بعیدا لري به ودرېږي. عن المقصورة الشریفة د حجرې شریف نه، د حجرې شریف مقصوره یعنی حجرې شریف خاص کمرې ته ویل کېږي، د حجرې شریف نه به دومره لرې ودرېږي. څه د وجې نه؟ بغایة الادب، په انتهایي ادب سره، په انتهایي ادب سره به ودرېږي. مستدبر القبلة محاذيا لرأس النبي صلی الله علیه وسلم ووجهه الاکرم. مستدبرا، په داسې حال کې چې شاکوونکی به یې قبلې طرف ته، قبلې طرف ته به شاکوونکی وي. او محاذیا برابرونکی به یې لرأس النبي صلی الله علیه وسلم، د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سر مبارک ته. همدغه رنګې ووجه الاکرم، او مخ مبارک ته. یعنی مطلب دا دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک او سر مبارک ته به برابر ودرېږي چې قبلې ته دی شای. نو ملاحظا، په داسې حال کې چې لحاظ کوونکی به په داسې حال کې نظره السعید الیک وسماعه کلامک،
نظره السعید، د کتلو یعنی مبارکه الیکا تا ته، یعنی دا بستا عقیده وي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تا ویني. همدغه رنګې وسماعه، او ته به لحاظ کوونکې د اوریدلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلامک، د کلام ستا، یعنی ته به لحاظ کوونکې د اوریدو، یعنی عقیده به دې دا وي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زما کلام اوري، دغه عقیده به دې وي. همدغه رنګې ورسره ورده علیک سلامک وتأمینه علی دعائک، او ته به لحاظ کوونکې یعنی د جواب درکولو، یعنی ستا به عقیده دا وي چې جواب تا ته درکوي، سلامک د سلام ستا، دا به ستا عقیده وي، د دې به ته لحاظ ساتونکی. لحاظ مطلب دا دی یعنی ستا به تصور به دا وي، ستا به عقیده به دا وي چې د جواب درکولو ستا سلام د هغه امین ویلو ستا په دعا باندې، یعنی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ستا د سلام جواب درکوي، ستا په دعا باندې امین وایي، دا به ستا عقیده وي. وتقول، او ته به وایي السلام علیک، یعنی د روضې مبارکې سره د درود او سلام ویلو الفاظ دعا درته ښیي. وتقول، او ته به وایي السلام علیک، سلام دی وي پتا باندې، یا سیدی یا رسول الله، ای زما سرداره، ای د الله رسوله. السلام علیک یا نبی الله، سلام دی وي پتا باندې ای د الله نبی صلی الله علیه وسلم. السلام علیک یا حبیب الله، سلام دی وي پتا باندې ای د الله حبیبه، ای د الله تګرانه، ای د الله محبوبه صلی الله علیه وسلم. السلام علیک یا نبی الرحمه، سلام دی وي پتا باندې ای د رحمت نبی. السلام علیک، سلام دی وي پتا باندې یا شفیع الامتی، ای د امت شفاعت کوونکی. السلام علیک یا سید المرسلین، سلام دی وي پتا باندې ای د رسولانو سرداره. السلام علیک یا خاتم النبیین، سلام دی وي پتا باندې ای د ټولو انبیاو آخره. السلام علیک یا مزمل، سلام دی وي پتا باندې ای پیچونکي د ځان په جامه کې. السلام علیک یا مدثر، سلام دی وي پتا باندې ای پټونکي د ځان په جامه کې. السلام علیک، سلام دی وي پتا باندې وعلى اصولک الطیبین، او ستا په اصول یعنی په مشرانو باندې دی سلام وي. واهل بیتک الطاهرین، او ستا په پاک کورنۍ باندې دی سلام وي. الذین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا، چې هغوی نه الله رب العزت ناپاکي لرې کړې ده. اذهب الله عنهم الرجس، رجس ناپاکي، وطهرهم تطهیرا، او پاک کړي دي په پاکولو سره. جزاک الله عنا افضل ما جزا نبیا عن قومه ورسولا عن امته. جزاک الله، الله رب العزت دې نیک بدله درکړي، عنا زمون امتیانو طرفنا، افضل بهتر جزا دې درکړي، ما جزا چې الله رب العزت ثواب ورکړي نبیا یو نبی ته، عن قومه داغه قوم د طرفنا، ورسولا او یو رسول ته، من امته داغي امت د طرفنا. اشهد، زګوي ورکوم، انک بشکته رسول الله، د الله رسولي، قد بلغت الرسالة واديت الامانه، په تحقیق سره یعنی رسالت تا ورسولو، رسالت یعنی تا رسول دی، بلغت تا رسول دی، الرسالت رسالت یعنی اوامر او نواهی چې د الله د طرف نه خپل امتیانو ته تا رسول دی چې څومره وو. وادیت الامانه، او تا ادا کړی دی امانت. ونصحت الامه، او تا نصیحت کړی دی امت ته. واوضحت الحجه، او تا روښانه کړی دی الحجه، دا دلیل یعنی دا اسلام، یعنی تا روښانه کړی دی دلیل د اسلام. همدغه رنګې وجاهدت فی سبیل الله حق جهاده، او تا جهاد کړی دی فی سبیل الله د الله رب العزت په لاره کې، حق جهاده په محکم جهاد سره د هغه. همدغه رنګې واقمت الدین، او تا قایم کړی دی دین، حتی اتاک الیقین، تر څو چې راغی تا ته الیقین مرګ، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم. وعلى اشرف مکان، وعلى اشرف مکان، او هغه مشرف ترین مقام باندې، یعنی مکان باندې چې د خدای پاک رحمت وي. تشرف بحلول جسمک الکریم فیه، چې مشرف شوی دی په یو ځای کېدو سره ستا د مبارک جسم فیه په دې ځای کې. صلاة و سلاما دائمین من رب العالمین،
صلات او سلام دی وي همیشه د دې دواړو من رب العالمین د رب العالمین د طرفنا. عدد ما کان، په حساب ما هغه کان چې وو، وعدد ما یکون بعلم الله، او په حساب ما یکون هغه شیانو چې کیږي بعلم الله، په علم کې د الله رب العزت. صلاتا، په رحمت کولو سره، په رحمت کولو سره، لا انقضاء لامدها، چې انقطاع نه وي په هغې کې، یعنی چې هغه لره انتها او پای نه وي، بلکې همیشه همیشه دې وي. یا رسول الله، ای د الله رسوله. اوس دلته مخکې انسان چې دی د خپل ګناهونو اقرار او د شفاعت چې دی هغه خواست به کوي. یا رسول الله، ای د الله رسوله، نحن وفدک، مونږه تا ته راغلي یو، او مونږ تا ته راغلي یو، وزوارو حرمک، او مونږ زیارت کوونکي یو د حرم ستا. تشرفنا بالحلول، مونږ مشرف شو پراتک سره، یعنی مشرف شو بین یدیک، په حضور ستا کې، په حضور ستا کې. وقد جئناک من بلاد شاسعة وأمكنة بعيدة نقطع السهل والوعر بقصد زیارتک. وقد جئناک، او په تحقیق سره راغلي و مونږ تا ته، من بلاد شاسعة، د لرې ښارونو نه، د لرې ښارونو نه مونږ څه شی یو راغلي یو، یعنی بعیدة، لرې ځایونو نه مونږ راغلي یو، مونږ لرې ځایونو نه راغلي یو. نقطع السهل والوعر، او مونږ پرې کول سهل نرم ځمکه، والوعر او سخت ځمکه، یعنی په نرمو سختو ځمکو باندې مو مزلونه کړي دي او راغلي یو. څه دپاره؟ بقصد زیارتک، په قصد سره د زیارت ستا، ستا زیارت ته راغلي یو، دومره مزلونه م کړي دي. لنفوز بشفاعتک، دې دپاره چې ستا شفاعت سره، یعنی کامیاب شو په شفاعت ستا سره، یعنی دپاره د دې چې مونږ برخمن او کامیاب شو په شفاعت ستا سره. مونږ دې دپاره دومره مزلونه کړي دي، مونږ راغلي یو. والنظر الى ماثرک ومعاهدک، او مونږ راغلي یو په قصد کتلو ځایونو د فخر ستا، ستا فخر ځایونو ته مونږ راغلي، ومعاهدک، او مشهور ځایانو ستا ته راغلي یو. نو دې دپاره مونږ راغلي یو. همدغه رنګې والقیام بقضاء بعض حقک، او حاضر شوي یو ستا د حق ادا کولو دپاره، بقضاء بعض حقک، بعضې حق ادا کولو دپاره، یعنی مونږ څه شی یو، مونږ حاضر شوي یو، ځکه چې ستا مونږ حق پوره حق نشو ادا کولی. نو دې دپاره مونږ راغلي. والاستشفاع بک الی ربنا، والاستشفاع، او مونږ راغلي یو دپاره د طلب د شفاعت، بک تا سره، الی ربنا، رب د طرف. فإن الخطایا، بېشکه ګناهونو، قد په تحقیق سره، قسمت ظهورنا، ماتې کړي دي زمونږ شاګانې، زمونږ شاګانې ماتې کړي دي. والاوزار قد اثقلت کواهلنا، او ګناهونه زمونږ اوږې چې دي هغه درنې کړي دي. وانت الشافع، او ته شفاعت کوونکی یې، ته شفاعت کوونکی وي. همدغه رنګې المشفع، او شفاعت چې دی، یعنی قبول الشفاعت، قبول الشفاعت وي، یې ته قبول الشفاعت ای. الموعود بالشفاعة العظمى، الموعود، وعده کړل شوی دی تا سره د الله رب العزت د طرف نه، بالشفاعة العظمى، د لوی شفاعت سره. همدغه رنګې والمقام المحمود الوسیلة، او د مقام محمود سره، والوسیلة، او وسیلې سره، یعنی دا هغه دی چې په جنت کې یو ځای خاص د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک دپاره دی.